کتابونو کې لیکلي دي وای دی چین کې سموده مخکې زلزله راغله ډیره خطرناکه زلزله و ډیر غټ غټ آبادی پکې راتاو شو یو آبادیو چې وی کله د هغې بلبلر کړله نو یو ډډ غونته ځای و هغې کې یوه مور وه یو ورسره د پیو ماشوم و بچې دواړه بېهوشه پراته سپتال ته یې وړل علاج ورته شروع کړو دواړه په هوش کې راغلل چې وی رالل نو د دې مورې د ګوتو دا سرونه ټول وینې شوي نو ډاکټران ورته وایي چې پتا خو ملبه نه درم تاوه شو دی په ډډ ځای کې د ګوتو دا سرونه دې ولې دا خوب دي وینې هغه مور ورته لیکلي هغه مور خبره کې او ډاکټر د هغې مور بیان لیکي چې زما د ګوتو دا سرونه ولې وی چې کله مونږ دې ډډ ځای کې ګیر شولو زما دا بچی چې دا خو د پیو محتاج ما دله پی ورکول دې کې ورځ نیمه تیر شو نو زما خوراک نه نو پی مې ختم چې پی مې ختم شو نو بیا به مې وله ګوته په خوله کې ورکوله نو چې په هغې د بچي ګزاره ونه شوله زه پوه شوم چې زما دا بچی هلاکېږي نو ما د خپل ګوتو دا سرونه وټکولو او وینه به ترې راوتله هغه به مې دله په خوله کې ورکوله ما چې اوس زما د بچي ما ته خپل بچی پاتې شي د ګوتو سرونه یې ټکولي هغه وینه ترې بهېدلې وه هغه وینه یې بچي له ورکړې وه او د بچي ژوند یې بچ کړی د داسې مور عزت ته سلام دی د داسې مور غیرت ته سلام دی نن هغه مور ده د بچو نفسرونه ټکي او پریاد الله تکي او الوات پې لیګیا دی او په مور باندې اړم دی او مور د مور بېعزتي شروع دی د مور خفګان شروع دی مور چیخ و فریاد الله ته شروع کړي په هر صورت مور دا ډیره لویه سرمایه ده دا ډیره لویه ذخیره ده امام بخاري رحمت الله علیه وګورئ امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی هغه د یو جلد پروت دی وی ګورئ دا ماشومان یې اوچتولی دومره غټ کتاب یې د احادیثو لیکلی دی وی دی په سترګو ړوند او دومره کتاب یې لیکلی مور به یې دعاګانې کولې الله زما د بچي نظر واپس کا زوام ای بچیا ستا مور ژوندی ده او ته د امتحان په پرچو کې نښتې مور دې شتې وی ښه ډېره د تعجب خبره نه ده تا ته رکاوټ راغلی دی او کور کې دې مور شته د امام بخاري نظر د مور په دعا واپس شوی نظر امتحان څه خبره ده وی مور به دعاګانې کولې چې الله زما د بچي نظر واپس کړه مور وی خوب مې ولیدو ابراهیم علیه السلام مې په خوب کې ولیدو ابراهیم علیه السلام راته وایي وی مورې ستا دعا الله قبول کړله او چې ویښه شي او بچي ته دې وګورېدو نظر به یې بحالي وی چې ویښه شومه او بچي ته مې وکتل د امام بخاري نظر واپس بخاری شریف ته امتحان کې نښتې او مور شته او په دعاګانو پسې ګرځي مخې ته مشکل شته بایزید بوستامي رحمت الله علیه دا څومره لوی عالم دی وی دنه چا تپوس وکړو چې الله تعالی دا دومره ولایت څنګه درکړی ډېر د ولایت خاوند وی چې یو ورځ مې مور د ژبې په شپه کې اوبه وغوښتلې چې ماله اوبه نن ورشه که نه مور دې بچي ته ووایي چې ماله اوبه بچی چې مور ته وینا کوي د اوبو لیدې خو دی چې بچی نن څنګه مور ته وینا کوي د اوبو بیا به ډېر ستومانه وي وی چې مور مې د اوبو غږ وکړو نو وی زه پاڅېدلم او ما مور ته اوبه ونیولې نو وی مور مې خوبه وه نو سترګې ورغلې او وی زه نیغ ولاړم جام مې نیولې او مور اوده وه چې سحر مې د مور سترګې وغړېدلې او زما په لاس کې جام ولیده نو وی بې اختیاره یې دعا وکړله وی د هغې ورځې نه راباندې الله د ولایت دروازې کولو کړي د ولایت حسن رضی اللہ تعالی عنہ د فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ بچی دی ډوډۍ به ورسره یو ځای نه خوړله یو ورځ مور راو حسنه ما سره ته ولې ډوډۍ یو ځای نه خورې ته ما سره ډوډۍ ولې یو ځای نه خورې
وی تا سره زکه ډوډۍ نه خورما چې زواما چې کما تا یوې ډوډۍ تکي او یو سیس تا خوښ شي او هغې نه ته نوڼۍ علي چرته او ما ته پته نه هغه سیس زه په نوڼۍ اوچت کما نو هسې نه چې ستا په نافرمانو کې شمار هغه سیس زه په نوڼۍ اوچت کما هسې نه چې ستا په نافرمانو کې شمار شمه هغې ورته وې زما درته اجازت دی خوره زما سره یو ځای نن بچې وایي وی د مور او پلار مثال د موبایل دی چې ایزي لوډ ورته کوي نو وی ښي چې پیسې وله ورکړي چې نه کوي ورته نه وی نه زوام پوخا به چرته عاق شوی پوخا هسې به ځان له سجدې لګوي هسې به حجونه او عمرې کوي پوخا به عاق شوی لاړ شه د مور سره خبرې دوباره وکړي دا بوډا پلار دی چرته کېنوه تپوس تې وکړه پلار چرته عاق کړی خو دی نه ما خو تا پسې ډېرې بدې خبرې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړي پلار را روان او بل تې نه تپوس وکړو چې دا څه دا څوک دی دته په ځې ځان بد ښکاري چې دا مې پلار دی دی ورته ووایي چې دا زما رشتهدار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا الک عاق شو عاق دا مونږ چې ورته پښتو کې وایو زه حق کوم عدالت ته ځم دا عاق کول نو چې په دغې خبره عاق کېږي نو څه دې خیال دی اخو ورته وایي سپی غلی شه پلار ته وایي دا ماډ رندور دی لر شه ته پکې چا راوستی لر شه کنې راکاږم دی مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی یو پلار سره بچې په غېږ کې ناست بچې لوی کو بچی پلاران بچی لوی یو ورځ پلار بوډا دی او د بچی نه تپوس کی په دیوال کارغه ناست وی بچیا دا پوری څه ناستې نه دا پلار بچې ورته وی بابا کارغه دی ورته بیا وی بچیا پوری نه مسدي وی کارغه دی په دریم ځل وی بچیا څه دی ورته وی پستر ګوډون شي خو کارغه دی هغه پلار ورته وی ما پتا امتحان کوم زما نظر خو برابر دی خو تر کوټې وی زما په غېږ کې ناست وی او په دیوال کارغه کې ناستو او تا زما نه یو کم سل پیرې تپوس کړی ځکه ته خو ماشوم یې ماشوم بار بار ابو سړی ورته وی سو وی ابو سړی وی سو ابو بار امي لړ ډک کې خو دې امي یو ورځ جواب غلط ورکړی وی تا ما نه یو کم سل پیرې تپوس کړی او ما یو کم سل پیرې ستا خلق خپل کړی و او ما جواب در کړیو نن چې زه په دویم ځل تپوس کومه ته ما ته وایي په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست دا ډیره لویه سرمایه ده به هر صورت انشاءالله دې موضوع باندې به نورې خبرې سبا که خیرې کوو انشاءالله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي کریم الله موږ ټولو نه رضا شي کریم الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي کریم الله د چا چې مور او پلار ژوندي زموږ سمیت الله دراز عمرونه نصیب کړي الله دا سورې زموږ مه ضایع کوه الله بیا به په سوري ناست او ځان به راته په غرمو ښکاري الله دا زموږ سوري دی الله چرې دا سوري مه ضایع کوه الله مونږ ورته محتاج کریم الله د چا نه چې مور او پلار خفوي الله د مور او پلار ورسره جوړو پیدا کړي الله کریم الله د چا چې مور او پلار وفات دي الله مغفرت کامله نصیب کړي الله مغفرت کامله نصیب کړي الله د چا چې ژوندي دي الله دا سوري مزای الله دا سوري ژوندي وساتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.